سلامونه په دې هیله چې روغ اوسئ. دغه ویډیو سپیشل دغه خلکو لپاره ده چې حافظه یې کمزورې ده. یو ځل یادونه ورته کومه چې افغان کرکټ بورډ او په ځانګړې توګه سلیکشن کمیټه په څه باندې بوخته ده، څه کوي او د افغان کرکټ لوبغاړو سره که هغه استعداد وي که استعداد نه وي، خو دا چې دوی موږ ته رامخې ته کوي او دوی د افغانستان د کرکټ لپاره په الف لوبډله کې چې د افغانستان د کرکټ آینده او بیک اپ شمیل کړي، په هغه کې لوبوي نه لوبي، اخلي نه اخلي، راولي بیرته ډراپ کوي. یو قسم لوبي، یو قسم مسخره، یو قسم معاملې، یو قسم خوشحالول، زد، سمتبازي، انډیوالي، څه چې هم ورته نوم ورته یادوئ، هغه کارونه کوي. نو موږ مجبور یو چې دغه څیرې او دغه خلک ولس ته معرفي کړو، ځکه زمونږ بدبختانه زمونږ د ولس حافظې کمزوري دي. زنده‌باد مرده‌باد هغه عادت راکې اوس هم پاتې دی او حافظه ډېر لنډ فکر، ډېر لنډ سوچ کو. او سپیشل ویډیو د هغه خلکو لپاره ده چې زیاتره زمونږ ملګري هم پکې شامل دي چې څه ناڅه ښه لوبډله ده، نسبتا ښه لوبډله ده، د نورو نه ښه لوبډله ده. یعنی دا نسبتا ولې یعنی موږ خو خیانت کړی دی یا موږ غفلت کړی دی یا موږ معاملې کړي دي چې نسبتا ښه لوبډله ده یا د نورو نه ښه لوبډله ده. یعنی په ولې په کوم اساس باندې دغه خلک پیسې دې لپاره اخلي چې موږ نسبتا ښه لوبغاړي وټاکي؟ نه. راځم دغه کوم 28 لوبغاړي چې د اووه نړیوالو لوبو لپاره د عمان سره اخیستل شوي دي، ون ډے سکواډ دی، 15 لوبغاړي دي، 3 پکې نوي لوبغاړي دي یا 3 پکې داسې لوبغاړي دي چې تیر ځل په ایمرجنګ کې له افغان ایمرجنګ لوبډلې سره وو، دا ځل نشته دی. ولې نشته دی؟ هیڅ چاته معلومات نشته دی. په خپله لوبغاړو ته معلومات نه کېږي چې زه په سکواډ کې ولې یم لوبېدلی یم نه یم لوبېدلی. یعنی تاسو یو ټورنمنټ لپاره یو لوبغاړی راولئ، دا ستاسې پلانینګ دی، دا ستاسې پلیر ډیولپمنټ دی. الف لوبډلې ته چې کوم لوبغاړی د ډومېسټک کرکټ نه انتخابي کې او راځي، هغه ته تاسو چیلنج نشئ کېښودی، هغه باندې به تاسې کار کوئ ځکه هغه خام دی. او کله چې یو لوبغاړی خام وي نو باید هغه په نړیوال کرکټ کې په مسلسله توګه باندې ولوبول شي او وازمویل شي، نه دا چې دی لږ دا سیزن ټاپ کړی دی بری بوزو، که څه یې وکړه که نه وکړه په مخه یې ښه کور ته به ځي. سپیشل که زه راشم مخکې دی نه چې هغه سکواډونو باندې خبرې وکړم، د بلال سمي یادونه ورته وکړم. دغه لږ ګرین کپ افغانستان ونه کړ، ورته ویل واده ورکړل شوی و چې ته به ایمرجنګ کوې. ایمرجنګ کې زما څومره معلومات دي 6 آوټ کړي، بهترینه بالینګ یې کړی او دا هغه لوبغاړی دی چې په خپل ټیلنټ باندې راغلی دی. یعنی که د ولایتونو خبره وي، که د سمت خبره وي، که د انډیوالۍ خبره وي، نو په دغه دواړو سترګو به هم کرکټ بورډ کې دروازه هم نه وي لیدلې. خو دته هم پته ده چې په کوم اساس باندې راغلی دی. افغانستان د فاست بالرانو د لومړي لټون په پروګرام کې کرکټ بورډ کوشش کوي چې د پرده پر آکش کې څوک په خبر نشي، خو الله پاک هر سره روښانه کړل. دا د افغانستان د فاست بالرانو د لټون په لومړي پړاو کې تر ټولو فاسټست او تیزترینه افغان بالر وعدې ډېرې وشوې، خو اخر هم دومره وشو چې انډر 19 ورلډ کپ ته په څومره منډو تړلو باندې شامل شو. شپږیزه کې وفامل صاحب د کوروداني شپږیزه کې ولوباوه، کوم بال چې کاوه ټول افغانستان ته پته ده، روزونکو ته پته ده. که سترګې پټې نه کړي او الله ته مخکې او د قیامت ورځې یادوي نو د دغه لوبغاړي استعداد به ورته حتما مخ ته ودرېږي، یو ورځ به د ګریوانه رانیسي. تر ټولو مهمه خبره د ده په ژوند کې دا وه چې د پاکستان خلاف سیریز ته په لوبډله کې واخیستل شو او هلته حمید حسن سره چې کله ما خبرې وکړې او معلومات چې موږ ترلاسه کولو، یعنی په ده باندې د راشد خاص نظر او ان دومره هم ورته ویل شوي چې ته به زما نور په د ټیم نه ډراپ نشي او که لوبېږي که نه لوبېږي کم تر کمه د ملي لوبډلې په کمپونو کې به وي، ځکه چې کوم قسم په سپیډ سره بالینګ کوي. زمونږ بالرانو دپاره د بالینګ مشین ضرورت نشته دی چې د بلال سمي غوندې بالران ورسره وي. او همدغسې بالران خلک د خپلو بیټسمنانو دپاره راغواړي چې نیټ کې ورته پریکټس ورکړي، خو بغیر د کومې لوبې نه، بغیر د کوم ازمویلو نه د بنگلادیش خلاف سیریز نه ډراپ شو.
همداسې د ایشیا کپ نه ډراپ شو، د پاکستان خلاف سیریز نه ډراپ شو، خو تر ننه پورې ډراپ دی. تیر ایمرجن کې چانس ورکړل شو. د هغې کیسه هم ما د ځینو لوبغاړو سره، الله شاهد دی، د ځینو لوبغاړو سره ما خبرې وکړې چې بلال ولې داسې آف د کلر دی، داسې مزه یې نشته دی په کومه سره کې چانس ورکړل شو. د هغې نه مخکې چې د کومه کارکردګي کړې وه، دغه بې وجدانانو چې په کرکټ بورډ کې ناست دي، دغه 3 لوبې چې موږ بنګلادیش سره لرلې، د هغې کارکردګي پټه کړې وه. کوم فل ریدم کې چې د بالینګ کړی و، هغه یې ولس سره نه وه شریکه کړې. او زما څومره معلومات دي، پلان دا و چې دا به لوبېږي، ځکه چې دا په فل فلو کې دی. خو په لومړۍ لوبه کې د عمان خلاف چانس ورکړل شو، د سریلانکا خلاف چې راغی، او ما څومره معلومات ترلاسه کړه، والله بالله دا مې د اوس بلال نه دي ترلاسه کړي، دا مې د یو بل لوبغاړي نه پوښتنه وکړه چې بلال ته تر ټاس وخته پورې پته نه وه او معلوماتو ته نه و، نو چې ته په لوبه کې یې که نه یې، کله به ورته ویل چې یې، کله به ورته نه. خو دغلته اظهار نوید یا ټپي کېږي یا کینول کېږي یا فیصله کېږي بیرته، او دا داسې وخت کې اخیستل کېږي، داسې وخت خبر ورکړل کېږي چې هغه پوره نیم ساعت اسحاق ته کافي اورونه کړي دي د سریلانکا په ډېره ګرمه هوا کې، او هغه بیا په لوبه کې اخیستل کېږي، او بیا چې لوبه کې په ده باندې کوم فشار ان د ډېر وړو لوبغاړو څخه، د ډېر وړو لوبغاړو څخه زه نومونه نه اخلم، دا واړه لوبغاړي خپله ځانونه پیژني شي، واړه په ټیلنټ کې مو واړه، په عمر کې مو واړه، چې د هغوی لخوا دته کومې خبرې کېدې، یعنی 10 لوبغاړي په میدان کې په ده باندې هو چې څه کوي او څه دې وکړه، کوم خواته بال کوي او څه کوي. نو دا زمونږ د پلیر ډیولپمنټ او یا پلیر ګرومینګ هغه پروسه دا یو مثال دی چې ما درکړ، هم د کرکټ بورډ لخوا، هم د ننه د کپتان لخوا، هم د ننه د لوبغاړو لخوا چې کوم یو ورځ نه ورځ یو چا سره واسطه لري، یو چا سره خبرې لري، یو چا سره ناسته پاسته لري، هغه د ځوانانو سره کومې لوبې کوي او کومه رویه سره کوي، نو خبرې به د افغانستان ټیلنټ رامخته شي. زه همیشه دا خبره کوم، زمونږ په کرکټ کې لوبغاړي په نوبت باندې لوبېږي، او د دې لپاره ډېر زیات چې څومره تاسو مثالونه غواړئ د تاسو له مثالونه درکولی شم. نوبت یو ځل بیا راغلی دی، 3 لوبغاړي په هغې ون ډے سکواډ کې چې ایمرجن کې ولوبېده نشته دی، دا ځل 3 لوبغاړي نوي راغلي دي ون ډے سکواډ ته. په شل اوریزه سکواډ کې چې همدا اوس په چین کې دی، او بل سکواډ د شل اوریزه چې دا به عمان ته ځي، په دې کې بیا 6 لوبغاړي بدل شوي دي. سمیع الله شینواری هم راغلی دی، حضرت زازی هم راغلی دی، او کرکټ بورډ خو لوبغاړو سره په یو باندې ځان خلاصوي چې شل اوریزه سکواډ کې بدبختانه زمونږ څه نشته دی. نو برای مهرباني چې شل اوریزه سکواډ کې د سلیکټر او چیف سلیکټر او چیرمن کار نه وي، نو دا دفترونه مو تړئ او ښه په حیا او عزت کې لاړ شئ. دا د رشخند او دا د دې کرکټ اداره دا ډېره داسې په ډېرو مشکلاتو باندې دغه کرکټ دې ته رسېدلی دی. دا باید یو لوبغاړی، یو کپتان، یو چیف سلیکټر، یو سی او، یو چیرمن، دا باید د هغه په لاس کې ګزار نشي، او د هغه د چوکۍ او د هغه د شخصي محافظه کارۍ او هغه باید ښکار نشي. باید یو سیستم وي، د هغې سیستم له مخې باید موږ مخکې لاړ شو. نو 6 لوبغاړي په T20 سکواډ کې بدل شوي دي، او هدف یې هم دا دی چې دا سکواډ به ځي او د دې نه بیا راشد صاحب ورلډ کپ ته لوبغاړي انتخابوي. داسې کوم څه پکې موږ نه ګورو. په دا سر کې چې وفي الله ترخیل انډر 19 ورلډ کپ ون ډے ایشیا کپ لا روان دی، خو هغه په T20 سکواډ کې هم په چین کې او هم عمان ته په لوبډله کې اخیستل شوی دی. خو هغه روان دی نومبر کې یا دسمبر کې ایشین کرکټ کونسل ون ډے کپ ته په انډر 19 لوبډله کې، او بیا به په جنوري کې په سریلانکا کې انډر 19 ون ډے ورلډ کپ لوبوي، خو هغه موږ په T20 سکواډ کې اخیستی. ما ته تر اوسه پورې معلومه نه شو چې موږ دغه ون ډے سکواډ نه څه هدف لرو، دغه T20 سکواډ نه څه هدف لرو، کوم لوبغاړي په ون ډے سکواډ کې لوبېدی شي، کوم لوبغاړی په T20 سکواډ کې لوبېدی شي. یو بل ویډیو کې تفصیلي په دې اړه باندې خبرې کوم، نو ویډیو دوام لري.